دا عبدالقهار وروره یو پیر و لکه هر سړي نه بغلا وشوله لا بړی پیر ته یاره ما نه پلانکي څیز ورک شوی دی وایي ورشه وایي په پلانکي ځای کې پروت دی وایي هلته به تا ته میلاویږي چې لاړ خواران به لاړل ځای به یې وکتو هغې به ورته وایي نه مړه دروغ وایي دلته څه کوې ځای به یې لټ په لټ کړو شیز به یې پیدا نه کړو نو بس د کلي د ملک یا د یو مالدار سړي نه غویان پټ شوي وه پیر له راله وایي غویانه وایي لاړ شئ په پلانکي ځای کې وایي هلته ولاړ دي په ځای کې ولاړ به شو خپل په غویان به را روان کړي چې تلي غویان نه وسې هغې غریبانان له هغه شرم کتلی او جګړه یې مو ورسره کړې وه بیا ورته چا ویلي چې دا شی راته دروغجن ښکاري بس هغه ورته ویل چې ورګه زه د باندې یو ټرای کوم بس یو غټ خیرات یې کړی وه او په خیرات کې به په مجمع کې چاول اچېلي وه او د چاول د پاسه به چرګ ایښی وه چرګ به ایښی وه هر سړي ته بیل بیل ښودلو چې کله دا پیر یې م راغوښتی چې دې پیر ته یې راوړه نو صرف یې دونه کړي چې دا چرګ یې لاندې ایښی او د پاسه یې پې چاول اچېلي وه چې د پاسه یې پې چاول اچېلي څنګه یې ورته ایښی وه په میز باندې پیر ورته ویل چې زه دومره رسېدلی پیر یم تا ما د تش چاول راوړه دی نور ته دې پې چرګان ایښي وو هغه ورته داسې کړل چې دا څه شی دی ته په خپله مجموعه کې چرګ نشي معلومولی او زما غویان په هغه هغه کې معلومولی شي چې دا هلته ولاړ دي نو مهرباني وکړئ په جعلي پیرانو باندې مه دوکه کېږئ او دا ټول جعلیان دي ډېر کم کوز به چې هغه به صحیح پیري او حقیقت به د هغه د شکل نه پته لګي دا نور ټول باقي پاتې بس صرف د دې شي والا دی د دې والا او وهاب شیخ د وهاب شیخ آی ډي خپل نوم باندې به درته دا رور میشن کې په دې کمنټ منشن کوئ د په دې ویډیو کې چې د وهاب شیخ هغه سره لایک کړئ د هغې نه ورته نورې قیسې میلاویږي دونه د ده د آی ډي په شانه خوږې قیسې پکې نشته خو زه ترخې خو ورته میلاویږي ترخې خو ورته میلاویږي